او شعر د ځوانانو ته ډالۍ و چې سړی چې وي نو دا هډو ممکنه نه ده، سړی چې وي نو دا هډو ممکنه نه ده چې د نشې غوندې یو شی به لا سړی وران کړي. در صاحب په اجازه سره څو شعرونه وایم چې غزل مطلب ده چې د حسن زور او هاینې ورکه له ځانه یې کړې، تشې در وکتل او پاتې ته حیرانه یې کړې، او وخت فیصله دې د مرضۍ نه خلاف هم وکړله، لکه د ډمې سپه چپه خوله روانه یې کړې، او داسې به وګڼم چې تلی ژوند واپس شه راته، په زاړه عمر که جذبې بیرته راځوانه یې کړې. او شعر دی لالا چې مینه ګمان خوري زه اوس ګورو که ګمان خوري مینه ګمان خوري زه اوس ګورو که ګمان خوري مینه، زه یې پتا کړم مین ته بدګمانه یې کړې. مننه. مینه ګمان خوري زه اوس ګورو که ګمان خوري مینه، زه یې پتا کړم مین ته بدګمانه یې کړې. او زندګۍ اوس خو دې کومه ښه په ضد دې کوم، زندګۍ اوس خو دې کومه ښه په ضد دې کوم، خون خو یې اوس وکړو بهر چې له امکانه یې کړې. او زمانې عشق دې انا څنګه د خپو خاورې کړله، څنګه د الفت د خاوندانو قدردانه یې کړې. او د رموز جواد درکړه د اظهار مسلې، په خوله یې هېڅ ونه وې سترګو کې بیانه یې کړې. مننه لالا. څو شعرونه دي بیا اجازت غواړم چې کفر به وکړي که وخت دا مقدس ځای وران کړي، کفر به وکړي که وخت دا مقدس ځای وران کړي، مخ مې دې وران کړي خدا نه چې مې زړګی وران کړي. او زه شعر دی چې زه خودداري د تعلقاتو خپو کې نه غورځوم، هغه محفل پرېږدم چې څوک پکې تندی وران کړي. مننه. زه خودداري د تعلقاتو خپو کې نه غورځوم، هغه محفل پرېږدم چې څوک پکې تندی وران کړي. او مینه خو ټیک ده خو د مینې هم مقدار پکار دی، مینه خو ټیک ده خو د مینې هم مقدار پکار دی، نیازبینتوب کله چې سیوا شي نو بچی وران کړي. مینه خو ټیک ده خو د مینې هم مقدار پکار دی، نیازبینتوب کله چې سیوا شي نو بچی وران کړي. او شعر د ځوانانو ته ډالۍ و چې سړی چې وي نو دا هډو ممکنه نه ده، سړی چې وي نو دا هډو ممکنه نه ده چې د نشې غوندې یو شی به لا سړی وران کړي. مننه. سړی چې وي نو دا هډو ممکنه نه ده چې د نشې غوندې یو شی به لا سړی وران کړي. او په دومره وخت کې عسکر نشي ورانولی کلی، په څومره وخت کې چې د زړه جهان لالی وران کړي. او خپلو مفادو لره وران یې کړه زمونږ کورونه، د جنگ پرستو خو دې هم کورونه خدای وران کړي. او شعر دی چې د دوو منځ کې خو تعلق وي ورانې نشي کېدی، تعلق که وران کړي نو تعلق خو منځنی وران کړي. او مقصد ده چې د کامیابیو خو پړوی وي ناکامۍ جواده، هله څه جوړ کړي څوک چې کله څوک څه شی وران کړي. مهرباني.